قرآن شریف کے اللہ وی یوزے کی فرمائی ہدل للناس تیرا قرآن شریف دا عام انسان دا ہدایت تپارا اللہ نازل کرے او پدیبل آیت کے اللہ فرمائی ہدل للمتقین نو مفسرین پا کی اگدی خبر لکی خواسان غندے توجیح و مقصد ایرون دارے چہ اللہ دا قرآن شریف دا عام انسانیت دا ہدایت تپارا لے گلے فاسق دے او فاجر دے کدی گناہگار دے او کدی نیک دے او کدی مسلمان دے او کدی کافر دے ہر سڑی تا پکار دی کہ قرآن شریف تا توجہ ورکی او دا قرآن نخپل مقصد او کامیابی حاصل ہے کہ او کافر ورطا توجہ ورکی او پسی نظر مطالعو کی وی گوری دلب ہم خدای پاک رب العالمین دا ہدایت رنا رکی کی دی نو دا عام انسان دا فیدے دا پارا او دا عام انسان کہ مسلمان دے کہ کافر دا آگا دا رہنمائے دا پارا پروردگار دا قرآن شریف نازل کرے دیں کچھ چاہتے فیدہ واغشتا او چاہ وسر دا ضرورت تعلق برقرار و ساتا نبیان ہدل للمتقین داغن مسلمان نہ بلکہ دلوی او کامل درجی مسلمان جوڑے گی دا انسانیت چی سمر دا انسان سرا اگر صفتون دی چی دا ہدایت دا اسلام پلار کے رکاوتون دی دا انسان دا غین اخلاصی دا حارون الرشید خضر زبیدہ دا ترلو بیم دا او نیکا بی بیم دا دمرا نیکا بی بی دا خپل دولتے ہو دا خاون نیلاوا چی حج لبتا اعلان دے او کبھی سمرا خلقو چی حج تدلکی گی غریبانان مسکنان دی وسی نکی گراشے نمونو لکے دولوی رجسٹر بولی کلیش نمونہ ویداکول بما سردی دا دی خرچہ پمال حج لبے بوتل داغی خرچہ و ڈوڑے و خوراک و اسکاک و سامان و خیمے وغیرہ ٹول انتظام بنی زبیرے کو او دا دی رمضان پا میاش کی بے پا کاسو ڈکی روپے اگغتی روپے باوی خلقو کرے لے گلے او مکی مکرمی تے او نہر روستر نہر زبیدہ اسم داغی آثار او نخشتا یو کمال اکڑے دے کمال او خاون نیم نیک سڑے دا چکل مرسو چا پا خوب کیو لی دلا وی اللہ دا سر سوکلل وی چکل پروردگار تا ور مخامخ شم وی ما توی چه زبیدے منزونه دم دیر کړی دي او دا ما د لګور روح صحت در کړی او صدقې او خیراتونه او په خلکو حجونه او نه زبیده ارسل کړی دي او ګورې دا ما د بادشاہ ترلو او د بادشاہ خدای جوړ کړی او کدا دولت تلمانه در کړی او پړه کې مې دردا سیدونه نه وې چې تا خو تاسو نه شو کول بس مې جلال غر کړو زه چې کوم نعمت ته واقعي د الله طرف نه دي د الله ډېر نعمتونه مونږ هر څه کوو چې د الله توفیق را شامل نه سم نشو کول خو تباشو وی بیا اللہ فرمائی کہ زبیدے یو کار دے کڑے دے پاگئی دے بخم اللہ سمی کڑے دے وی اوزل دوڑے دے خورا پلیٹ کی ترکاری دے تپرتا ہوا آنوڑے دے پکی گندک لچوکا دیکھنا آنوڑے دے خلے لولا چی دے کہ بانگ شورو شو بانگ چی بانگ شورو شو نستا پسر لپٹا نوا اللہ اکبر نتاغ انوڑے واپس کے خود لما دنون دے عظمت تپارا او لپٹا دے واپس ویختورا برابر کلا اسم چی دا زنانای کنا او بانگ شروع شی اسی پا زنانا پکور کے سر تور سر نگر دی ویختی عورت تی پت بسات کی خو زنانا مومن دا بانگ و دا اللہ دا نم احترام کئی ندا لپٹا زر پر سر برابر دا چی دا کنا لینو وقی زنانا و نیم خبر خدا زڑی زنانا و دا مشرانو کے دا قدر و عزت شتا نوی چی بانگی شروع کو نو اغنولی دی واپس بکاسا کی کے خوادا چی دا اللہ دا نم احترام کم او زما د نوم قدر او عزت دیو کولو پټه د زر پسر برابر کړه نو بیا دې وړې پور تکړه وې زما د نوم چې الګ احترام او عزت کړي ز په دې بخم جنت ته د الله د نوم قدر او عزت د الله د خبر او د کلام قدر او عزت قران شریف خدای الله خبر دی د الله کلام دی قسم دې چې دا رسلینا ډېر لوی سړی جوړي د انسان نه ډېر لوی انسان جوړي نو قران شریف سره په هر توګه چې تعلق پل قائم که خکل دے که پمین محبت چی دا اللہ کلام دے نی سینے پوری دے انہی وچی دا اللہ کلام دے کسوڑا دے ولا جوڑا کلا چی دا اللہ کلام دے المارے دے ولا جوڑا کلا چی دا اللہ کلام دا اللہ خبری راغی مجموعہ دا پا ہر یو قدم و پا ہر یو نسبت پا پروردگار عجر و ثواب در کئی دا قرآن شریف برکت دے او بیا چی تلاوتیو کے پاگئی کے خودر لویا جر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یو حرف دا قرآن شریف کی چاولوستے یو حرف یو نیکی با اللہ ورکے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہو به حسنہ یو نیکی والحسنة بعشر امثالها اگا یو نیکی یو پا یو نر یو پلستا لا اقول الف لام میم حرف نبی علیہ السلام فرمائی الف لام میم یو حرف نرے
بلکې الف ځان له حرف د الف دغه مسمى مراد چې ترکیب کې استعمالي د الف نوم او لام ځان له حرف او میم ځان له حرف نو چې سړی په ترکیب کې الف استعمال کې لکه الحمد کې الف استعمال شو او ورسره لام استعمال شو او ورسره میم استعمال شو او دو حرفونه ورسره نور استعمال شو چې ح او دال دي 15 حرفونه شو نو د نبی عليه السلام د وینا مطابق 50 نه کې رب العالمین ورکه. بل حدیث پاک کې حضور پاک فرمای ډیر خلک دا وایي یا صاحب زما یو وجت ته ونه پوره کیږي نو موږ د بزرګانو ته خامخا ست کې نه مخ له واجب په دې پوره شي لیکن حضور پاک مبارک زموږ ته پوښتنه صاحب زما یو وجت ته نه پوره کیږي سبق حضور پاک مبارک فرمایي چاچی سورہ یاسین په اول دروازه کې ولستو د سحر لومبي سار پاتې سورہ یاسین تلاوت وکړه قضیت حوائجه دغه چې څومره حاجتونه پروردگار به ول پوره کړي نو موږ قران ته شاکر راځو په خوا د مشرانو ته تبارک الذی سورہ یاسین سورہ تغابن دې سورته ورته یاد او شکر د حافظان ډیر شو او د مشرانو توجه ختمه کړی ده سورہ یاسین چې سحر لولې چې تاسو څومره حاجتونه پروردگار درته پوره کړي. بل حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائے اور رکوٹی صورت تے اے سورہ یاسین خطبہ ماتا گران دے زخوے نشم لستے نو سورہ اخلاص چی من ورطر قل ہو صورت وائے دا خطور مسلمانان تا یاد دے کر فمان لے کے پہلو لے کر دا جے سوک درے کرتا ہوئی پروردگار دا پورا دا قرآن شریف دا ختم ثواب ورکے پدریو کرد او چی لس کرتا دے سورہ اخلاص ہوئے اللہ با جنت کی درتے اولوی علی شان محل جوڑ کی نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تپوس کئی دا اللہ رسول اللہ خو مونږ ځان له ډېر بلډینګونه جوړ ځکه لس ډله باندې یو بلډینګ دا خو ډېر شی ویل کېږي وی ته دومره نشي ویلی لکه څومره چې الله سره وسعت او رحمت زیات دی بلا بلډینګونه درته الله جوړولی شي زه به پې ستړی کېږم او الله په جنت کې په محل جوړولو نه ستړی کېږي. او یو بل حدیث پاک کې راځي چې چا 50 کرته سورہ اخلاص تلاوت کو اللہ چچا 200 کرتا سورہ اخلاص تلاوت کو 200 کرتا دا 50 تو کالو گناہ بہت پروردگار معاف. سورہ واقعہ چی سوکلولی اللہ تعالیٰ بے پکور کے فقر نراولی فاقلو گا بنراولی غریبی بتے اللہ دا کورنا ختم ہے. سورہ ذات الذلت چی دا سوکلولی حدیث پاک کے راضی تعدل ربع القرآن چی سلور کرتے اولستو دا پورا قرآن شریف دا ختم ثواب بالا درک. حدیث سورہ یاسین بالفضیلتن دے نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چاچی سورہ یاسین اولستا پروردگار دا قرآن شریف دا لسو ختم برابر ثواب و اجر ورکے دا قرآن شریف رونو برکات دی او دا اللہ کلام و دا اللہ خبر دی برکت پا پکی ولی